بلکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی تاسو کې یو سړی د هغه وخته پورې مؤمن نشي جوړېدی تر څو پورې چې خپل خواهشات د هغه دین تابع کړي نه کوم دین چې ما راوړی دی د هر څه به د دین تابع کې ستا زړه به ډېر څه غواړي خو ته به دې زړه ته دا وایې چې نه ته به دې خواهشاتو دا وایې چې نه ته به ملګرو ته وایې نه ته به بچو ته وایې نه ته به ښځو ته وایې نه ته به یارانو دوستانو ته وایې نه هله به ته د جنت په لار روان شي او که ته دا وایې چې زه به کوم هغه څه چې څه خواهشات راته وایي او خواهشات او شهوت رانه څه غواړي نو بیا ته نشي کامیابېدی دا خو واضحه خبره ده الله سبحانه وتعالی په سورة النازعات کې د جنتیانو خبره کړې ده واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى او څوک چې یریږي الله ته د ودرېدو مخې ته د دې خبرې نه یریږي چې یاره غټه ورځ د الله ته به ودرېږو ونهى النفس عن الهوى او خپل نفس د خواهشاتو د تابعدارۍ نه منع کړی فإن الجنة هي المأوى دا سړی به جنت ته ځي خواهشاتو تابعداري نه کوي ځکه جنت ته ځي او حدیث کې دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د مؤمن مثال په دنیا کې یا د دنیا د مؤمن دپاره جیل دی جیل کې سړی د خپلو خواهشاتو مطابق ژوند نه تېروي لکه ته سهار منزل راپاسې مؤذن دی واورېد هغه وایي حي علی الصلاة الصلاة خیر من النوم او ته وایې چې خواهشات دا دا واضحه خبره ده چې دا کمبل په ځان باندې راواچوه خوب سله خراب دی دې ټیم کې به دا خواهشات دا به د خپې لاندې راولي مال چې ته د الله په لار کې لګې نو لازم به تا ته شیطان ستا نفس خواهشات دا وایي چې دا مال ته ولګې نو ته به کې څه پر روان ژوند کړي نو هغه روپۍ دوه هغه به هم په تا باندې بند کړي دا خبرې به د خپې لاندې راولي کیدای شي نفس تا ته دا وایي خواهشات تا ته دا وایي چې ته ځوان هلکې ښه ښایسته هلکې نو ته هغه پلانې جنۍ سره لینډ ولې نه جوړی نو ته هغه پلانې کار ولې نه کوې نو ته مارکیټ ته ولې نه وځې نو ته بازار ته نور هلکانو په شان ولې نه ځې تا له سی چل دی ځوانۍ کې دې ځان بوډا کړی دی په ځوانۍ کې دې ګیره پرېښودې ده ځوانۍ کې دې د ځان نه بابا جوړ کړی دی دا ټولې خبرې به د خپې لاندې راولي نو هله به جنت ته ځي نفس تا ته سیګرټ نسوار نشه دا ښایسته کوي خو ته به پرېږدې نفس تا ته دا وایي او دې ته غوږ کوله وکړه نفس تا ته دا وایي چې په دې فیسبوک کې په دې واټساپ کې په دې ټیک ټاک کې په دې یوټیوب کې خیر دی د جنکو تصویران ګوره خیر دی فلمونه ګوره هسې خو دې هم څوک کینې نه بیا یې ډیلیټ کا بعض وایي هسټري ډیلیټ کا بیا څه ډیلیټ کا هسټري ډیلیټ کا هغه رب ته به څه وایې احصاه الله ونسوه الله وایي ما خو دا ټول هر څه شمار کړي دي اگر که تاسو هېر کړي دي هغه هسټري به ډیلیټ کړي هغه هسټري سره به څه کړي هسټري خو تا موبایل نه ډیلیټ کړی دې موبایل کې هم بیا راځي دا راته هم ووایم دې موبایل کې هم بیا راځي چې څوک یې غواړي تکړه کسي به یې راړولی شي یا حکومت په چا باندې شکي نو د کلونو ریکارډ وله راوباسي همدقه موبایل کې وله راوباسي نو چې دا د حکومت زور دی او دا د تکړه سړي زور دی او دا د ټکنالوژۍ زور دی عرش والا رب سره چې کوم ریکارډ پروت دی هغه به څنګه ختموي ختمیږي په څه باندې هغه ریکارډ وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون چې موږ ټول توبه وباسو الله ته واپس شو دغه ریکارډ الله په خپله ختموي او دومره مهربانه بادشاه دی چې دا دلې بیا چاته بیانیم نو څو ځایونو کې هغه حدیثونه بیان شوي چې الله دې مؤمن ته صرف شماره کړي دا خبره تېر شوي درس نه کسې مخکې موږ دا خبره کړې وم دې کتاب چې د مؤمن سره حساب کتاب څنګه وي الله ورته وريادوي هر چې د کافر سره حساب دی جهنمي سره څه دی مناقشه ده ولې الله دې مؤمن ته دا عمل صرف ده ته یې وښیي ده ته پرده کې او بیا ورته الله وایي د اقرار وکړي او یا الله دا مې کړي ده کوتهي رانه شوې الله ورته وایي زه دنیا کې د باندې هم پرده اچولې وه نن دې بخم نن د باندې هم پرده دا نفس به ته رابلي دې طرفونو ته خو ته به دې نفس ته وایې چې نه او ځکه یو شاعر
خپل بچي ته نصیحت کوي وي بچیه که چېرته ترجمه یې دغه ده وي که چېرته د شپې نفس تاله خواهشات تاله دعوت ورکوي د طغیان او د سرکشۍ طرف ته او تا ته دا ووایي چې شپه د خیر دی نو ورته وایه ان الذي خلق الظلام یراني دا صحیح ده چې شپه ده خو هغه چا چې شپه پیدا کړې دا خو مې ویني که نه دا خو صحیح ده چې شپه د ما څوک نه ویني خو هغه شپه چې چا پیدا کړې دا خو ما ویني که دا به ته د خپل نفس ته وایې دا به ته د خواهشاتو ته وایې نو بیا ته جنت ته تلی شي خبره مې دا کوله چې دا جنت ګټل اسان دي ګران دي چې الله رحم نه یې کړی هېڅ هم نشته بیا